دلوان دي سو آیتونه د حضرت موسی علیه السلام او د فرعون واقعه هغه شروع او بیا پرون درس کې ردی متعلق خبره ذکر شوی و چې موسی علیه السلام په مقابله کې جادوګران راوستل. جادوګرانو خپل جادو پیش کو، موسی علیه السلام معجزه وړاندې کړه او د هغه معجزې پیش کول لو چې د همسان اجدها جوړېدل او اجدها چې جوړه شوه نو تمام سیزونه یو نړۍ کړل، ختم کړل او چې جادوګرانو وکتل چې دا خو موسی علیه السلام حقیقت کې د الله پیغمبر دی، نو فألقی السحرة سجدا بے اختیار سجده کې پریوتل او دا وی چې مونږ په هغه رب باندې چې کوم رب د هارون علیه السلام او د موسی علیه السلام. اوس فرعون چې چار چاپیره وکتل چې دې جادوګرانو خو ایمان راړو، نو حسنا تمام قوم او دا ټول خلق راولګي نو په موسی علیه السلام باندې ایمان راړي، نو جادوګرانو ته زور نه ورکړه. نو اولی ورته وی چې آیا ما تاسو ته اجازت نه کړې او زما د اجازت نه بغیر تاسو ایمان راړو؟ نو د خلکو د دوکا کولو د پاره او انه لکبیرکم الذی علمکم السحر. بس دا موسی علیه السلام خو تاسو مشر دی او تاسو ته جادو خودل دی، مقصد دا ملګری تاسو خو. نو مقصد دا چې فرعون په خبرو کې ډېر مهارت حاصل کړو، نو او یرید چې کچري د خلکو اند جادوګرانو ته د خلکو وکتل نو بس دی خو هم ایمان راړي. نو زره خبره سکړه د خلکو د ذهن اغسلو لپاره او د خلکو توجه بدلولو لپاره وی چې دا موسی علیه السلام خو بس د دې مشر او د دې صلاح یو، نو صلاح دغه و چې بس مونږ به دی باندې مقابله بایلو نو بیا به ایمان راړو. اوس حقیقت کې خدا سي نه و خدا فرعون هغه چل ول د وګورا چې د خلکو ذهن بدلولو د لپاره فورا دغه خبره وکړه. موسی علیه السلام باندې دی ایمان راړو، نو اول خو فرعون د خلکو ذهنونو بدلولو د لپاره دغه وې چې دا موسی علیه السلام د دې څه شی دی، استاد دی. حالانکه حقیقت کې دا څه نه و، بلکې هغه ته حق د ښکارا شخه خبره ورته ښکارا شو چې حقیقت خو دا د چې موسی علیه السلام دا په حق باندې. نو فرعون په دغه موقع باندې د خلکو ذهن لپاره چې ردی ذهن بدل شي نو دا خبره وکړه چې دا موسی علیه السلام د جادوګرانو سره وي استاد، حالانکه حقیقت کې استاد نو خو بیا مخکې وای چې کېدې شي په دې کارو نشي کېدې شي او دا عام چې کم خلق کې نو کېدې شي دی په موسی علیه السلام باندې ایمان راړي، ځکه جادوګرانو مقابله بیان نو کېدې شي چې دا عام خلق هم دې طرف ته شي. نو جادوګرانو ته زور نه ورکړه او ورته وې چې تاسو لاس او خپې به کټ کوم، لاس او خپې خود یو بل مخالف، سم لاس او بسه خپدا بدل لکټ کوم پرې دم مونه او بیا په دغه اکتفا نه کوم بلکې پانسی کوم با مو بیا سم لاس بدل لم کټ کم غس خپبم کټ کم او بیا دا چې د کجوري کمه بوټي دي کمه تنی دي نو هغه سره به موتړم هغه سره به پانسی کوم او دا مزید نور زور نشو چې دا عام خلق وګوري اسنه دی په چرته موسی علیه السلام باندې ایمان راوړي.